خبره ده سلطان نگر کلی کې درې ټاکجن رونه اوسېدل دی به همیشه دپاره په کلي کې خلک په خبرو کې راوستو او دونه به پیسې وهلې او د دې کلي کمکل خلک به هم د دې په خبرو کې راتلل. اوس ګوره که تا ماته زما د سوال جواب را نه کړو نو ته به ماته 1000 روپۍ راکوې او که چیرې صحیح جواب دې راکړو نو زه به تاله 2000 روپۍ درکوم. اوس تیار شه زما سوال ته. دی بیا دې نه داسې الټه پلټه تپوس وکړي چې د کوم جواب دې ته نه راځي. او مای ګاډ دا څنګه سوال ده د دې جواب خو ماته نه راځي. راوړه بیا ماته 1000 روپۍ. زما د سوالونو جواب ورکول داسې آسان کار نه ده. روپۍ راوړه. بیا دا کس پاگل جوړ شي او دې ته پیسې ورکړي. د دې درو ټاکجنو کیسه په ټول کلي کې مشهوره شي. حاجي تا کور ته د خوراک سکاک سامان راوړلو. او ښځې څنګه راوړم کور ته سامان؟ د منحوس بچی راته په لاره کې میلاو شو داسې په خبرو کې ګیر کړم چې هغه 1000 روپۍ رانه واخیستې. څنګه هغه 1000 روپۍ تا هغه ته ورکړې؟ ډېر ښه تا کې عقل شته که نه؟ ټول کلي ته پته ده چې یو نمبر پراډي ده او تا بیا هم هغه 1000 روپۍ تا هغې له ورکړې. ښځې هغه ماته وویل که تا ماته د دې خبرې جواب راکړو نو زه به تا له 2000 روپۍ درکړم. ما وویل کیدای شي د دې سوال جواب ورکړم زه په خبرو کې راغلم. هغه به هلته داسې سوال وکړو چې هغې جواب خو ما پرېږده چې انګلینډ نه که څوک راشي هم نه شو ورکوی. نو هغه 1000 روپۍ ما نه واخیستلې. هی اوس څه وکړم؟ لږ شانتې عقل هم ستا سر کې نشته. اوس ته د دې ټاکجنو سره څه وکړم؟ د دې مسئلې حل راویستل پکار دی. ورځم خپل رور ته. بیا دا ښځه د کوره وځي او د خپل رور کور ته راشي. راځه خورې راځه خیر خدا دومره ولې پریشانه ښکارې؟ وروره تا ته څه ووایم؟ زه خو خپل خاوند لوټ کړلم ځکه دلته راغلم. خورجانې دا ته څه وایې؟ بیا د دې خور دې ته دا ټولې خبرې وکړي. بیټو چې کله دا خبرې واوري نو ډېر زیات غوسه شي. ها نو دا خبره ده. اوس دا شانتې دا ټاکجن رونه خو به یو کس لوټ کړي داسې به ټول کلی برباد کړي. اوس د دې مسالې څه حل راویستل پکار دي کني دا کلي له به ډېره پریشاني جوړه شي. بچی هغې سره لانجو کولو هېڅ قسمه ضرورت نشته. ته هغه خلکو نه ورایه ګرځه بس دا د دې مسالې حل ته زما بچی پوه شوې. نه مورجانې زه دا نه غواړم چې د دې کلي ساده خلک د دې په خبرو کې راشي او ټول لوټ شي. اوس د دې خبرې څه نه څه حل راویستل پکار دي. دې نه وروسته بیټو پاسي او دلته نه روان شي. د دې ټاکجنو رونو ځای ته چې ورسېږي نو دی ووایي راغلو ښکار راغلو. دا ماته ډېر مالداره ښکاري. دې نه پیسو وهل به ډېره مزه وکړي. ورورجانه تاسو ماته ویلی شئ چې ښار ته کومه لار تلې ده؟ او زما ملګری زه تا ته وایم خو دې نه وړاندې به ته ماته زما د یو سوال جواب راکوې. اوهو ورورجانه د سوالو جواب ورکولو کې خو زه ډېر تکړه یم. ووایه څه سوال جواب درکوم؟ ورورجانه زما د سوالونو جوابونو طریقه لږه مختلف ده. که تا ماته زما د سوال جواب راکړو نو زه به تا ته 2000 روپۍ درکوم او که را دې نه کړو بیا به ته ماته 1000 روپۍ راکوې. ورورجانه دا خو ډېره ښه خبره ده. ووایه چې تا ته زه څه د سوال جواب درکوم. زما هم ډېره زیاته تدي د 2000 روپۍ ته خپل لاس کې ایښودلو دپاره. ماته دا ووایه چې اول دې دنیا ته چرګ راغلی ده او کاږی؟ دومره اسان سوال واوه ورورجانه. اول چرګ راغلی ده بیا هغې اچولې ده. راوړه اوس ماته 2000 روپۍ. غلط جواب. د چرګې کیدو دپاره دنیا کې هګۍ ضروري وي. داسې د سپي نه پیدا کیږي. اول دنیا ته هګۍ راغلې وه بیا د نور د ګرمۍ د وجې نه هغې کې چرګه جوړه شوه. اوس راکړه ماته 2000 روپۍ. دا واورې نو بیټو ډېر حیران شي. دوی خلک دا شانتې لوټ کوي. هېڅ خبره نه ده بچو زه د ستا مسله حل کوم. بیټو بیا دې له 1000 روپۍ ورکړي او دا دې نور سوالونه هم شروع کړي. خو بل خواته د میټا ښځه د میټا خور ته ووایي ورشه وګوره ستا رور د خلکو نه څومره پیسې وهلې دي. ورشه ټولې پیسې دې دلته راوړه. ناصبې بابې زه خو ورځم چې کوهي نه اوبه راوړم. اوبه بیا وروسته راوړه. ورشه اول دې رور نه پیسې راوړه. بیا د دې خور دلته نه روانه شي خو هلته کې میټا بیټو ډېر زیات لوټ کړی وي. ورورجانه تا ما نه دومره ډېر سوالونه وکړو ما خو د یو جواب هم درنه کړی شو. اوس زه تا نه یو سوال کوم. که هغې کې تا دروغ وویل نو زه به تا له 15000 روپۍ درکوم او که چیرې تا رښتیا وویل نو ته به ما له 5000 روپۍ راکوې.
واه 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 دومره آسان سوال زه ولې پاگل یم چې تا ته به دروغ وایم زه به رښتیا وایم دومره وخت کې د میټا خور هم مخامخ را روانه وي. جانه چې دا مخامخ ښځه راځي دا زما ښځه ده آیا زه دا رښتیا وایم که دروغ میټا چې دا سوال واوري نو ځان سره ډیر ورخطا شي. هو دا خو دې د خپلو دماغو لایټ ولګولو او زما د دماغو لایټ یې بند کړلو. ای رورجانه مونږ درې واړه په مشوره وکړو تاله جواب درکوو. رورجانه لږ زر کوئ ماله زر جواب راکئ ځکه زه کور ته ځم بیا به ځان ته روټۍ هم پخوم په خپله چولې باندې. بیا دا درې واړه مشوره کوي. رورجانه دې خو مونږ ډېر زیات پساو کړلو که مونږ رښتیا ووایو نو دا به زمونږ خور ځان سره بیایي او که چېرې دروغ ووایو نو دا به مونږ نه 15,000 روپۍ یوسي. رورجانه میټا نوم د زما مام داسې کچه ګولې نه دي خوړلې زمونږ خپله خور اوس دې سره ستوو هېڅ خبره نه ده دا 1000 روپۍ تې والو بیا به د شپې ورشو خپله خور به تې واپس راولو. رورجانه څه د کمال خبره خو دې وکړه آی لو یو. دی بیا خپله خور پوهه کی. او رورجانه تا چې کوم سوال وکړو ها حقیقت ده دا ستا ښځه د ځان سره یې بوزه. بیا بیټو دوی ته 1000 روپۍ ورکړي او د دې خور ځان سره کور ته بوزي او دلته یې په یو کمره کې بند کړي. زه دلته په کمره کې ولې بند کړم؟ چپ شه ته او د ستا وروڼو خلکو له دوکې ورکوئ او پیسې تې وهئ اوس به زه تاسو له خپله مزه درته کوم. بیټو زما خبره واوره هغه درې واړه او د دې ښځې دقه شانتې دي ما ډېر کوشش وکړو د دې د پوهولو هغه زما خبره نه مني. آیا ته رښتیا وایې؟ او بیټو ته زما ډېر زیات خوښ شولې ما خو هغې نه خپل ځان خلاصولو خو خدای پاک ته راوستې زما مخې له ګور هغه به نن شپې راځي دلته ما به ځان سره بوزي خو ته ډېر سوچ کوه. ها نو دا خبره ده اوس خو ماته د دې مسله د نن شپې حل کول پکار دي. بیا چې کله شپه شي بیټو د خپل کور مخې ته نقلي د سوني خښتې کیدي او دلته کې کینی. دوی چې کله راشي دغلته کور ته داخل شي چې دا د سوني خښتې وویني نو ډیر زیات خوشحال شي. ای زما رورجانه ته خو ډیر زیات مالداره یې تا سره خو د سوني خښتې دي. بس رورجانه دا خو ستا د خور په مهربانۍ باندې راغلي دي. څه مطلب زما د خور مهرباني څنګه راغله؟ رورجانه دلته مخکې یو کوی د هغې ته ورغلې ده او هلته نه دا د سوني خښتې راوړې او بیا ورغلې ده وایي چې هلته ډېرې د سوني خښتې موجودې دي او نورې هم ترې راوړي. اوهو زما خور څومره غلا ووتله چې پټې پټې دلته کې دا خښتې راوړي او مونږ ته یې بالکل خبر رانه کړو. زما رورجانه مونږ هم هغلته بوزه 50,000 روپۍ به راکوې نو بیا به زه تاسو هغلته بوزم. 50,000 څه زه تا ته 1,00,000 روپۍ درکم. بیا بیټو دوی نه 1,00,000 روپۍ واخلي او دی بیا دې دریاب ته بوزي. ای غټخیټیا تو اوس دلته نه تلی شي مونږ تا ته 1,00,000 روپۍ درکړلې. ای زما وروڼو اوس داسې کار کوو چې تاسو یو کس دلته کې لاندې ننوځئ او یو کس دلته کې لاندې ننوځئ او د خپلې خور په مارۍ باندې غلی شئ دغلته یې مړه کړئ چې تر څو نور یې د سوني خښتې راونه بسي. اوس دا هر څه زموږ دي. بیا دا درې واړه دلته دریاب ته ځانونه لړی کړي او دی نه په لالچ کې دا خبره یېره وه چې دی له لامبو هم نه ورځي. هی زه خو مړ شولم ما ته خو لامبو هم نه راځي ما بچ کړئ. په دومره وخت کې د دې خور هم دلته راشي. دا څنګه آیا ته په اوبو کې نه یې تا خپلو وروڼو سره دوکه وکړه؟ د داسې وروڼو همدقه سزا وي. بیا دا درې واړه دلته په دریاب کې ډوب شي او د کلي والا په سکون زندگی تیروي. که چېرته تاسو زمونږ سټوري خوښوي زمونږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او موږ ته کومنټ کې ووایئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه. مننه.